امام صاحب په علاقه کې یو سړی باید د شپې غله وراله چې غله وراله غل سړی کور کې ګیر کاو ټول سامان یې یوړو هغه خو دو پېژندل د محلې خلک وو هغه ورته وایي که تا زمونږ پته وښوله او زمونږ نوم دې واخېست او زمونږ پلارانو موږ د خلکو ته یاد کړو که نه نو تا باندې د ښځه په درې طلاقه طلاق کړي شا به ووایي ګنې وجنو دي بس غریب مجبور و چې اوس مې وجني نو په تندر یې ولس وبه کې اوس وایي بس ټیک ده نه به ستاسو نوم بنالم وایي که دې زمونږ نوم پلار نوم موږ دې یاد کړو وایي ووایي هغه وایي یاره که تاسو ما یاد کړه تاسو مې چاته وښولې په ما دې ښځه په درېو طلاقو ته معلم ته یې وړو هماغه سړي ورسره په جومات کې ولاړم و چاته یې ښولم نه شو یا خدای یو ځل چې کوم مولا نه به یې تپوس کړه غله پېژنې ښې پېژن هر وخت ورسره میلاوېږم وښایه که نه څه یې وښولی چې ښځه رانه الوځي درې طلاق یې راباندې مې لیدوس ښځې نه خارو والوته زه به څه کوم چا علاج نه ورته امام ابو حنیفه صاحب ورته وي دلته راشه وایي ما زه به راته مسله جوړه کړم امام صاحب بعضې مخالف یې وګوره که نه امام صاحب الله الارامئ ارام علی مسله جوړه کړم څنګه به چې غل ښی خو ښځه ترې توتې کېږي امام صاحب ورته وی هم د دې محلې علاقې دي وایي چې دې محلې علاقې دي خو نوم یې نه شم اخیستی کولی نه شم وایي کېنم زه به داسې کار کوم چې کوم غل نه دی ته به وایې دا نه دی چې کوم دی چپ دی غږ به دی نه به وایې چې دا دی خو چپ دی بس امام ابو حنیفه صاحب ټول د محلې خلک جومات ته راغونډ کړل دروازه یې بنده کړه دې ته یې وایي دغلته کښېنه وایي یو وځه چې کوم غل نه وي دا نه دی چې کوم غل نه دا نه دی او چې کوم بغل و چپ او غږ به یې نه کو که وایي چې دا دی خو بیا ښځه طلاقېږي چپ او هغې به یې ځان لګو بل دا نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه نه دی خو پکې نو خو ووتل باقي یې پاتې شو وي دا دی د غږ نه کو چې دا دی بس امام صاحب یې پته ولګېدل سړي راونیول پولیس ته حواله کړه خو چې دوه درې ډبې یې ورکړل یو غلا مونږ کړی دې ته هوښیار وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات هوښیار یو ځای کې یو جنازه په سړک د پاسه پرته ده په روډ د پاس امام صاحب پرې راغی لوی جنجال او جګړه جوړه هلکه څه چل دی وی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار یې وایي چې تر څو مې دا جنازه نی کړې او زه واپس شم په ما دې ښځه په درې طلاقه طلاق پلار یې دا و او زوی یې څه وایي زوی یې وایي که د بې جنازې د دې ځای نه دا جنازه چې اوچته کړه په ما دې ښځه په درې طلاقه طلاق اوس به څه کوو اوس که جنازه مقبرې ته وړو نو په زوی یې ښځه درې طلاقه طلاقېږي او که دا جنازه نه کوو نو په پلار یې طلاقېږي امام صاحب دا خو اسانه خبره ده پیسپونه تیار کړې هم په اصله کې پیسپون تیار کړل ور مخکې شو جنازه به هم دلته و به جنازه یې په هغه ځای وکړل پلار ته یې ویې زه ستا جنازه وکړه جنازې نه مطابق جنازې نه بغیر کور ته لاړم ښځه دې په درې طلاقه طلاق هم به جنازه دې وکړه زه کور هم په هغه ځای جنازه وکړه او زوی ته یې ویې زه اوس مړی به اوس اوچت کړو مقبرې ته به یې اوس تا ویې چې مقبرې ته نه رسولې او ورسېدل په ما دې ښځه طلاق وي مقبرې ته رسول ګوره دې ته عقل وایي دې ته هوښیارتوب وایي زمونږ د پارسیوانان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم له 10 من عقل پکار ده نو بعضې عالم له خدای د پوهې ورکړي هغه نه خدای ډېر کاروان او بعضې عالمې علم یې ډېر خو پوهه یې داسې چټاکې عمره نو هغه لار شوف وایي هغه کار بل نی بې یعنې چې کله ملا پسې خبرې کوه بل ملا به دي کله یو چېړه کله بل چېړه کله بل کله مقتدي کله ملا حسد پکې ډېر زیاتې به خدای یې داسې ملیانو نه مسد دا چې کوم ملا په خپل مجلس کې نورو ملیانو غیبت کوي که نه یا د نیکانو خلکو غیبت کوي او په زړه کې د نورو ملیانو حسد یې حسد چې دا دې بل ملا له خدای ترقي ولې ورکړه دا ډېر ظالم ملا دی دا اکثر طالبانو ته دې ملا نه سبق هم ووایه د په علم کې برکت نی او د په شاګردۍ کې هم برکت نی دا سپېرئ من عوامو ته وایو علماو سره حسد مه کوئ نو چې ملا د ملا سره حسد کوي وایه شیطان دی که نه بعضې مولیان په مجلس کې مولیانو پسې داسې خبرې کوي چې د مولیانو نه د خلکو ړه تور شي هماله راځي دا شیطان مولا دا د مولا نه خدای سات داسې مولا دې خدای مه جوړوه داسې مولا نه خدای جوړ کړي چې ستا پړه کې بل مولا ته بل عالم ته حسد نی مینه یې مینه مسلمان ته پړه کې مینه او نیک سړي ته پړه کې مینه قرآن شریف کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر تا ته ما د قرآن غوندې عظیم نصیحت نازل کړ
لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ دا قرآن پا مانا پا مقصد با دا صحابت پوئے. نو گورا دا رسول اللہ مبارک مقصد سے دے قرآن خول او دا قرآن پا مانا پویاون. دا قرآن پا مانا چی پویگی اغی تا احادیث وی پا احادیث و بدان پوئے کے دا طول دا قرآن شریف شرح دا. نو دا رسول اللہ مبارک طول زندگی دے کے تیرا شوید قرآن خودل، تفسیر دا قرآن خودل، حکمت و قرآن خودل، دا پیغمبر مبارک مقصد دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم پیغمبر غفتے دے اسدی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. یا اللہ دما پدے بچوں کے دا سے پیغمبر پیدا کچی دا دوی دا قوم نئے، دا قوم دا انسان پا جب قوم خپوئے گی. یتلو علیہم آیات کچی تکم قرآن کم آیت ولور کچی اگا خلقو تخیق اگورا نازرہ شوا حفظ شو. ویعلمہم الکتاب او قرآن باندی پوئی کی ورد پیغمبر مشن داری چی قرآن باندی پوئی والحکمتا بعض رموز بعض اسرار دا وقت مناسب بعض حالات مناسب یو پوئی ورکول حکمت دے روک تفسیر دے. وَيُزَكِّيهِمْ بہترین اخلاق ورتوخے عقید پاک شی، عمل پاک شی، اخلاق پاک شی، تصوفم پاک راغے. دا طول دا قرآن و سنت نوخکلی شویری دا حضور پاک مشن وچی بچے دے عالم کا دا پیغمبر وارث باس دا لوی نعمت. قسم پا خدے کہ دا خدے پنیز دا علم نا بہترین نعمت بلوی دا دا ملغلرو او دا لالونو او دا جواہرات روحانیو امین دا چی دا چا بچی دے خدای پاک پغاڑا کی ونو غرزے. دنیا کے خدای پاک دا بچے کامیابی او پا خیرت کے دا دی بچی غٹا کامیابی دا غٹا کامرانی دا. صرف یو مثال درکم عالم خدیر الوی خبر دا عالم عزت کن عالما او متعلما. عالم شیا متعلم شا او خادما یا خادم جوڑ شا. عالم شیا شاگر جوڑ شا و خادم یا خادم جوڑ شا. ولا تکن رابعا سلورم ما جوڑے گا دشمن ما جوڑے گا گورے ہلاک بش و تباہ بش. حضرت امام احمد ابن حنبل لوی دا حدیث امام تیر شوید میں بار بار تاسو تا واقعات بیان کرے اور دا یو شاگردو یحییٰ ابن اکسم دا امام ترمذی استاذ ترمذی کے دے حدیث منقول لے. نو چی کلا وفات شو دا یحییٰ ابن اکسم چا پا خوب کیو لی دوی اللہ دا سرسو ویچے اللہ تا محامق شو نظر پیدا اور دیر گرانا خبرات. اصل کی دا منگ لگیایو دا مولیان دا دعوت و تبلیغ والا دا تصوف نیکان پیران و دا خلقو باندے محنت کی اصل مقصد دا دی چی دا قیامت پر با خدای تا محامق کی گوچے پروغنا اللہ تا ادرے برباد دشو. اللہ دا سرسو کلوی چی اللہ تا محامق شمر پیدا وی اللہ و یحییٰ صدی روڑی دی و دا اللہ واس دیر تیز دے. حدیثو کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ قیامت پر اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نہ تپوس کئی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہی ما نم تاخلی خلقو توجی دا ما دا مور عبادتو کے اللہ تا پتر دوی ندی ویلے و پر عیسائیانو حجت قائم آئی کہ عیسائیان دونوی کی درہ تویلی دی تاویلی دی او اینا ما قلت لهم الا اللہ چے تاویلی دی ما غویلی دی تا تا پتر دا ما دا چے تویلی شو. اولانا رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے دا تپوس کی کنا دا تپوس نو پا با دون زور راکی دا ہر ویختن میں دا خولی پا دیوی نہ رہو. عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ وان دا آسان خبر خونا دا دا لیوی چکلی مونتا مخی ترا روانی دی ساوت تو سرک سسٹم بدل شو انگو لگیایو کورون نا اسپتالون نو پلازیو موٹر پسے موٹر یو کارخانے یو مونگ وایو دا دنیا بس دا مونگ دا 500 دا زرو کالو جون دا دے دے ختم 50 تنا چے ووڑے دو دا شبیتو نا ووڑے دے باس خبر ختم دا آغا آتیاو سلو تا مسوک نا رسی او تھوڑاز دی پرونم بلو زلکان دی او کم مشران دی بس مرگ دی دا جنازی دا روز سو پا موکا
قبر کې څه به کوو؟ دلته ګرمي ده، قبر ګرمی سره به څه کوې؟ دلته خو به اے سی ولګې، بجلي به ولګې، قبر کې به څه کوم؟ دلته خو یخني ده نو کمبل به واچوم، نو قبر کې کمبل در باندې څوک اچوي؟ دلته خو مار دی لړم دی نو دارو به واچې ټک به ولا ورکې، نو قبر لړم سره به څه کوې؟ قسم په خدای حضور پاک فرمایي د آخرت لړم د قچر عمره دی، د هغې نه هم غټ دی. او د قبر مار 2 ټکه سړي له ورکوي، د شواروس کې 2 ورکوي، یو په سر یو په لکۍ، او کم از کم اویا ماران دي. او ما زهر یې څومره تیز دي، دنیا کې چې مار ټک درکي دنیا کې، نو شواروس پورې زهر رواني، بیا غلي شرور، یا به سړی وجني، خو چې شواروس کې دې بچ شي نو بیا الله سړی بچ کوي، غلي کېږي. او د دغې مار ټک تیزي به او 1000 کالو کې، یو کې 1000 کاله دي بلکې او 1000 کالو پورې تیز کې رواني. او یو ساس کې زهر که دنیا ته راغلل، دا شنه بوټي به ونه ویني، دا به وچ شي. نو چې چاته دا ماران پراتی په قبر کې او دا لړمانان څه به کوو؟ او لوی چکړې موږ ته قسم په خدای مخې ته را روانې دي. او دا د قبر ژوند مې نه ختمېدو والا دی. نو زه خو ځان له دنیا کې کور جوړوم، څونه پیسې لګوم؟ زه خو بچي له کور جوړوم، څونه پیسې لګوم؟ زه خو ځان له په دنیا کې کمره جوړه، څونه پیسې لګي؟ او هغه د ټول عمر کمرې سره څه وکړم؟ هم جوړول غواړي که دا خو د لږ وخت د 20 کالو د 150 کالو د 100 کالو شو، هغه زرګونو کالو والا بیا کور سره څه وکړم؟ دا خټو کې چې پروت دی. نن سبا خو د کورونا هم پته نه لګي، ډز دی مړ شي، کورونا دی، او زړه اټیک دی، او دماغ دی، او فلان او فلان، او جنجال جوړ دی. ورو هغه الله ته قیامت پر ورځ مخامخ کېږو، بیا به څه کوو؟ هلته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړې، سر به ټیټ نیولې، ټیټ به نیولې. ما خو دې دین دپاره څونه محنت کړی دی، غاښونه پکې زما مات شو، وطن مې پکې پرېښی دی، ته زما نه زیات نیاز بین وې، تا څه وکړی؟ دا خو زما ګیره هم بیا مخ نه وه، دا خو زما په سنتو عمل هم نه دی کړی. او ویې ولې ما نه ګډ مسلمان بلې چې ملا به څه پوهېږي؟ ملا به څه پوهېږي؟ خو زما نه ګډ مسلمان بل کم دی، زما نه ګډ ملا بل کم دی. مولیان خو خلک دوکه کوي، تا خو به دا خبرې کولې، نو زه بیا به څه کوې؟ زما وروڼو یحیی ابن اکسب وایي چې الله ما نه تپوس وکړو نو بس پره پیدا شم. وینا یو عمل لیکلی په هغې دې بخم. عمل اوس څه دی؟ او عجیبه ده، الله هم عجیبه نظام. وی تا یو ځای کې اودس کوو چې شاته دې وکتل نو ستا نه په وله شاته احمد ابن حنبل اودس کوو، ستا اوبه په هغه ور روانې وي. نو روانې اوبه خو دا ټول پښتانه وي لکه پاکې دي، داسې ده که نه؟ او پلیتېږي نه؟ ستا اوبه په هغه روانې وي چې کوم وختي کې تا اودس کوو، ستا نه شاته هغه و. تا وی هو یو لوی عالم، یو شیخ الحدیث، زما نه شاته اودس کې زه ترې مخکې کوم، زما اوبه په هغه ور دي، هغه احترام دی وکړه، هغه دی نه پاسې دی، او د هغه نه شاته کېناستې، د دغه دین عالم احترام عزت دې کړی دی، په دې مې وبخلې زه جنت. دا ورته نه وي چې دونه علم دې کړی دی، دا ورته نه وي دونه درس دې کړی، نه حدیث د یو عالم د یو شیخ د حدیثو د استاد ادب احترام دې وکړه، هلته کېناستې. نو چې د یو شیخ الحدیث د یو عالم د یو مجتهد د یو فقیه احترام دونه وکړي، تعالی خدای جنت درکوي. نو که خپله د علم وکړو بیا به څه ورته وایي؟ ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي مونږ وایي پلان کې غوره، پلان کې بهتر، پلان کې بهتر، پلان کې بهتر. مونږ به تپوس د رسول الله مبارک نه وکړو څوک غوره؟ موږ ظاهر ته ګورو، خو دې خو ډېر تهجد کوي، دا ډېر غوره دی. او دا خو ډېر روجي نیسي، دا ډېر غوره دی. وایي د سره خو لاس کې تسبیح دی، ډېر غوره دی. وایي دې خو ټولو حدیث ښایي، دا ډېر غوره دی. دې خو ټولو تفسیر ښایي، دا ډېر غوره دی. دا خو ډېر نیک سړی دی، په لاره ځي، ټیټ سترګې دي، دا ډېر نیک دی. نه، حضور پاک څه وایي؟ اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. زما په امت کې، امت اجابت ورته وایي، زما امت کې دواړه ډېرې بهترینې، ډېرې زیاتې غوره دي. یو هغه چې په دا سینه کې قرآن پروت، حافظ دی یا عالم دی، د دواړو سینه کې قرآن دی. یو په سینه کې د قرآن احکامات پراته دي، علم پروت دی، د بل په سینه کې د قرآن الفاظ پراته وي، دا بهترین. او اصحاب اللیل دویم هغه چې دا خلک ودي او د شپې فاز دی، دا په سلګو ماته جای، دا دوه کسان. او رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به په څه رسئ؟ من سلک طریقا یطلب فیه علما، چې په هغه لار روان شي چې په کومه لار کې علم لټئ، سهل الله به طریقا الی الجنه، الله به د دې په ذریعه د انسان ته د جنت بیره. نو که ځان له جنت ګټې،
او بچو له د جنت لار اسانوي او بچو له دنیا ښه کوي او اخر ولا ښه کوي او ځان لم دنیا او اخر ښه کوي. زما روح بچو علم حفظ پې وکړې، عالمان او حافظان ترې جوړ کړې او په ډوډۍ به بلکل نه یېرېږې چې ډوډۍ به د چا کم ځای به که د علم وکړه او د حفظ وکړه. د ډوډۍ متعلق خو زما په خیال د دلیل اړو ضرورت نشته. ده به ستاسو نه تپوس وکړم چې روزي او رزق د چا په لاس کې خیر و خلاص. دې کې که څوک شک کوي مسلمان به وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انسان نه چې کوم په ځمکه ټک کوي د روزي الله وي په ما خاص په ما د به بل چا الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. زما خو هغه د چا له روزي تنګوم چا له پراخو او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله وی روزي رسان زیب د طاقت خاوند زیب مضبوط او زورور دی. هلکه دې کې شک شته نشته، دا مضبوطه خبره. خو بچو به علک دنیا به هم صحیح اخر به هم صحیح. د مونږ یو واقع درته ذکر کوم، زم جوړ نه یم، طبیعت ټیک نه دی. خو بلرې دی میلمانه اکثر راشي نو مو وایي دره با ملاقات غرض مې نو ورته به دوه درې خبرې د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ د مذهب لوی امام تېر شوی، د هغه درس به د هغه د فقې د ډېر زیات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي. ولې وجه څه ده؟ ډېرې وجې دي. یو وجه خو یې دا ده چې د ده دا فقه د یو کس د ذهن جوړه نه ده، دا د کمیټۍ جوړه ده. 40-50 علما کم و بیش، کله دی نه کم و کله زیات، دا مجتهدین بنست، دا فقها بنست، مجتهدین فی المذهب دا بنست. سعودی به د قرآن و سنت نه مسلې رسي بس به کېده، باقاعده باسونه به شروع، مسلې به راایستلې کېدې. کله به پکې شاګردانو مخالفت هم وکړو، امام محمد صاحب نه زما دی اراده، ابو یوسف وایي زما دی اراده، امام ظفر وایي زما ده، حسن ابن زیاد بل دا زما رای ده، امام صاحب زما دی اراده. دا لږ یو باسونه کېده. حدیث و درس به هم کېده، خو غټه مسله دا وه چې د فقې مسلې به راایستې کېدې. دا امام ابو یوسف د امام صاحب مشر شاګرد، دا د مور کونډه وه، نو مور به دې رنګسازۍ له لېږه چې بچې د رنګسازي زده که هنر زده که چې ما له 100 روپۍ ګټي. استاد سره کېنول د یو ځل په لاره تېرېده، دغسې خلک ناست دي لکه څنګه چې تاسو ناست ورته راننوه چې داسې وکتل، هلکه زه خو رنګسازۍ له زه به ټولې جامې لاسونه مې د رنګ ډکې، دا خلک خو په دې جومات کې یا په دې میدان کې ناست دي، دا خو دغسې ناست دي، دا د دوی څه کوي؟ پرې راننول دا ټول د قرآن او سنت ده. خدای او د رسول خبرې دیني مسلې خوند یې ورکړه، چې خوند یې وله ورکړه بس سړي الله سړي ته هدایت کوي، بس لارې دا خوښه شو. رنګسازۍ سره شاګردي پرېښوده. داسې اوږده ده، ما مخکې تاسو ته کړې ده، خو مختصرا یو ځل د مور تپوس وکړه، ابو یوسف یعقوب یې نو و، لارکوټې بچی و. یعقوب ته خو هغه استاز له ځې څومره ده وشو ته تش جیب راځې، استاز پیسې نه لرې، استاد یې شاګرد د 2 روپۍ جیب کې اچوي چې ده تړه دا کار ونه وي او دی خوشحال دی. غږ نه کوي چې ما خوا پرېږدي، وایي چې ما هغه پرېښې ده، خو مور غوسه کېږي چې 2-3 ورځې تېرې شوې همدغسې تش جیب دي، نو مور پې شکي شوه چې لکه زه لاره بدله کړې. یو ځل سهار راووته، نو مور هم پسې راووت، نو چې به څنګه راووته نو پټه پټه او پسې راتله برقه په سر، نو دا یعقوب د امام صاحب په درس راننوت. نو مور پسې اوه ما خو وایي چې زما زوی هغه استاد سره شاګردي پرېښې ده او د لاره بدله کړې ده. و چې څنګه راننوته او په مجلس ته یې وکتل، امام صاحب منځ کې ناست دی، شاګردان دي، د ابو یوسف یعقوب یې نوم و، دیم ناست. غوسه شوه مورې. اوس هم ډېر خلک ورې دا وایي بچو ته پرېږده دا مولیان لږ دي، څه نور ته هم پکې علم کې. که موږ ډېر ووایو دې خلکو ته چې یو بچی پکې عالم کې، والله نه کوي فایده. ټول بچي دنیا پسې ورسر کي، قسم په خدای بیا په پلار ستوماني، هغه بچی پلار ته د میخ او د مزدور نه په سپک نظر چې صرف دنیا زده او دین یې نه دی زده. قسم په خدای که مور ته مور په نظر ګوري، او قسم مې راته وکړ که پلار ته پلار په نظر ګوري. چې ښځه وکړي د ښځې وي، بیا د مور پلار نه یاد وساتئ. ګورې دور بل شاته روان دی، نن د نېټ
زمانه بدله کړې ده. دا کشر کل چې کوم وروسته درنه پیدا دی او را روان دی صرف دنیا ته مه متوجه کوه. قسم په خدای که تا ته پلار ووایي که مور ته بیا مور ووایي دنیا سره دین ورته وښایه مور پلار ورته وښایه. ګورې ځان له دنیا مه خرابوه. په هغه سیک ته زوی به د ډېرې پیسې وګټي پتلون کې به سبا ګرځي مونځ به هم نه کوي بېلما ده به پیسه به ورسره ډېر ستا پیسه دا به په سپک نظر ګوري وایي چې دا پلار بل شي نو ښه ده دا مور څه ټټر ماته کوي چې دا پله شي نو ښه مه کوئ. ګورې زما دا خبرې واورئ ګورې په دې عمل وکئ. په بچو یوازې دنیا ته مه متوجه کوئ. چا چې بچي صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دین یې ورته نه دی خوري ورشه نن د هغه پلار او د مور حال وګوره په پېښور کې او په مردار کې یو ځای بل دی چې د هغوی د سپو جز دی نظر ورته بچي د دې څوک په انګلینډ کې پروت دی او څوک په امریکا کې پروت دی. په دغه بچي څوک څه کوي چې دا دلته بل سنبال کې بچي د په انګلینډ کې ښځې سره مزې کوي بچي د په امریکا کې ښه پیسه ګټي او بل سره مزې کوي او ته دلته کې بل د لزنه تړي او بل د ځمکې ته ورښکته کوي په تندر دا بچي وله دا بچي څه کوي. بچي د په روس کې پروت دی په جرمني کې پروت دی بچي د په امریکا کې پروت دی بچي د په لندن کې پروت دی خوشحاله زما بچي پیسې ګټي زما بچي په امریکا کې د ډېره دولت یې وګټه هلته ښځې سره مزې کوي شویچت کوي مونځ نه کوي او ته دلته پروت دی سبا چې سپیس وغځی پې به د مټه ګوته بل تړي زنه به دله بل تړي قبر کې به دې بل اچوي دعا به درته څوک ونه کړي. دا بچي وله چې ځان له ګټه کوي او د پلار په کار نه شي ځان له پیسه وګټي او د مور په کار نه کوي د مور په جنازه کې شرکت ونه کړي او د پلار جنازې ته دا بچی کښېنني په شرط یې دا بچي بچی هغه دی چې پلار د سپو ته ودرېږي ویې لمبوي هغه بچی نه دی چې پوزې ته یې رومال نیولي او پلار وله بل لمبوي. هلکه ګوره زما دا خبرې سختې دي او په دې مه خبر کېږي. هغه بچی چې پوزې ته یې رومال نیوي او پلار وله بل لمبوي او د پلار په عورت وله بل لاس راکاږي او پلار وله بل سنبالوي دا بچی خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکو. بچی هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولمبوي. بچی هغه دی چې پلار له کفن ورکړي. بچی هغه دی چې پلار کټ له اوږه ورکړي. بچی هغه دی چې پلار قبر ته ښکته کړي. بچی هغه دی چې پلار نه زنه وتړي. بچی هغه دی چې دی کښېني او دی پلار ته دعا وکړي. بچی هغه چې پلار پسې خیرات وکړي. بچی هغه چې سترګو نه پلار پسې اوښکې وبهیي. بچی هغه دی چې ختم ورپسې وکړي تلاوت ورپسې وکړي ذکر ورپسې وکړي دعا ورته وکړي او بچی ثواب ورته وبخي. بچی هغه دی چې د هغه پلار په دوستان یې 3 ورځې تعزیت ته را روان دی او دی ناست دی او په هغه دوستانو چای او شربت وکړي او پلار ته دعا وکړي. دا بچی دی دا نه دی چې په امریکا کې ناست دی پیسې یې ګټي او په لندن کې ناست دی ښځې سره مزې کوي او پیسې یې ګټي او پلار یې وایي زما بچی دی که نه او لندن کې دی که نه ډېرې پیسې وګټه ډېر دولت یې وګټه او زما بچی فخر کوي بچی په لندن کې دی ستا په لندن هم شلق را پرېږده په دا بچي دی ته هم غوی او بچی دی هم غوی دی دنیا کې دی په کار نه شو آخرت کې دی په کار نه شو دا بچی دی نو پردی ښه دی د دنیا بچی دی په لندن او په امریکا کې د دنیا بچی دی څه پې کوې زما دا خبرې واورئ قسم په خدای دا د پیدې خبرې بچو باندې علم وکړئ حفظ وکړئ هغه بچی چې قرآن ته ناست دی هغه به په دنیا کې هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي هغه بچی چې د پیغمبر حدیثو ته ناست دی قسم په خدای اړه به یې سر خورېږي دنیا کې به هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي قبر کې به هم پکارېږي نه به دې مطمئني چې زما نه وروستو یو بچی قرآن ته ناست دی د پیغمبر مبارک حدیثو ته نفل دی نه کوي قرآن ته چې ناست دی دا کمال دی حدیثو ته چې ناست دی دا کمال خوب یې عبادت دی خوب یې عبادت ملغلرې ته جوړه کړه د بچون نه خو دغه زمانه وه ابو یوسف مور چې رادن نه شو ویې کتل اوهو زما بچی خو نن ناست دی مولیانو سره اوزګار خیلو سره ناست خو زموږ ته په دا نیټ خلک اوزګار خیل وایي یہ مولوی لوگ ہو یہ مدرسے والے پرانا تہذیب ہو بیکورڈ لوگ ہو یہ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہے ہاں دا پتلون دو غاخی پرتون باندې متیاده د خر لکه شاته یو ستا لکه ټی مخې ته ویدان در چې ترا مولا پسې خبرې کوي ما ته داسې ښکاري چې د انسان د سپي نن بترې او د خر نن بترې د پیغمبر وارث پسې خبرې کوي تا کې انسانیت دی چې د یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره کوي چې د عیسایان خپل مذهبي مشر پسې نن خبره وکړه چې د هندو ګوره هغې کې هغه اچوتې والا مذهب هم شته چې د مذهبي مشر پسې نن سبا خبره وکړه چې د سیک وکړه
خپل مذهبي مشر پسې اته لګیا یہ مولوي لوگ اور یہ مدرسې او یہ فلان او یہ فلان او فلان فلان ځان ته وګوره هسې خولې له مې بده خېږي چې پتلون دی اچولی دی ټول اندامونه دې پکې لوړ جوړې ښکاري مړه تم خبرې کې اول لباس د انسانیت کا د خر ټیپ ما چوا لباس د انسانیت کا خدای ته ودرېږه جومات کې مخامخ الله ته ودرېږه او د الله دین چې چا در رسول دی هغې پسې خبرې مه کوه که د دنیا کې د ژبه چاړی دي نو په قبر کې به دې په خوله کې لړمانان ګرځي او د خولې نه به دونه به دې ګز ژبه بار راوځي بهر کې زما وروڼو وی دا اوزګار خیر امام صاحب ورته وایي امام صاحب یا ملا صاحب دا زما زوی ځان سره کېنولی دی ښې توښې نه لري زه خو وایم چې هنر به دې زده کړي 2 ټکي به زده کړي ماله به سبا له 100 روپۍ پیدا کړي تا ځان سره کېنولی زما دا بچې امام ابو حنیفه صاحب ډېر هوښیار داسې نه لکه زمونږ په شان ډېر قابل سره هغه به چې دا لږ کې خو خو ته دې خو زما نه جدا کېدل نه دي فکر نو امام ابو یوسف مور ته وی زه ورته هنر ښې کړ وی ته ورته څه هنر ښې وی داسې هنر ورته ښیم چې سبا به د پستې چلغوزو د بادامو حلواګانې خورې بهر کې امام ابو یوسف مور خو چې د حلوا واورېدل په خوله کې لاړې راغلې څنګه لاړې رالي کتاب کې خو نشته خو دی لاړې داسې راځي وی استاد وی دا هنر به کله زده کوئ وله د کله ټکي نه معلومېږي دا چې خوله کې لاړې وی صبر وکړه خو نن دې راوسته کړم دا هغه یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف غوندې شخصیت جوړ د هارون الرشید قاضي القضات ته خدای پاک جوړ مشر قاضي چیف جسټس یې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سره ناست دقسې نو یو ځل هارون الرشید له هغه خپل لږګري حلوا پخ کړی او په هغې کې وله د بادامو د پستې او د غوزانو دا چکی مکی اچولی نو چې هغه له هغه حلوا راوړه نو وی دا څه شی دی وی دا د خپل لږګري خاص ډش جوړ کړی دی وی زه به پې څه شمه دا قاضي صاحب له یو څه چې قاضي صاحب یې وخوري چې د هغه دماغ پې تکله شي چې د دین کار پې وکړي لکه مونږ تاسو چې ملا صاحب له څه شی وړو که نه هغه خورا مورو هغه چې کوم وخت کې پاتې شي ټماټر به تبې کوجي غوړي پکې واچو استاد یې دی دا مړه دا هم ښه ده مولانا شربلي تانوي رحمتالله علیه لیکلي یو سړي له وایي یو ملا صاحب له یو ماشوم حلوا راوړه که څه کیرې والا راوړه نو وایي دغې کور نه دي ملا صاحب له په ژوند کې چې داسې نور راغلی نو حیران شو چې خدای دا څنګه کور دی دا خو د بشیر جان کور دی دې نه خو په سترګو څه ونه لیده بشیر جان هم ټوله مونږ په دا خوږه خولو په دراتونو غولولي ټول عمر نور جیب کې دونه غټ لړم پروت دی چې دا ته نشم بید نو وایي چې هلکه د ما خو بله عمر په دې جومات کې په امامتۍ وشو ستاسو د کور نه خو څه پورې نوړی نه وه راغلې دا نن څنګه لار دې خطا کړو کیر دې راوړ نو ماشومان خو دروغ نه وایي رښتیا وایي وایي دا سپي سټلې و مور مې استاد جي له یو استاد جي له یو ځه چې دا داسې وایرس دی چې استاد جي مضبوط کړي کورونا وایرس دې ته وایرس وایي نو به دغه کاسه اوچته کړو پړه د دیوال له وویسته دا خدای بېخ وباسه چې سپي جوټه کړي نو مال یې راوړئ ماشوم په چغوش ماشوم په چغوش وایي زما کاسه دې ماته کړه کاسه محلې خلک ټول راغونډ کړ هلکه نو ما خو بله بدله والم خو تا نه ما کاسه دې ماته ودی د کاسې پسې جاړې څه چل دی په دې کاسه کې وایي دې کاسه کې پیشوګا ډوډۍ ماتو ما شربلي صاحب وایي کاسه هم ډېره مزېداره و خوراک هم ډېر مزېدار تمارونو ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وګوره د ایمانیاتو په باب کې لیکلی دي چې څوک د دین د عالم توهین کوي او سپک ورته ګوري په دې حیثیت چې دا د دین عالم دی دا د ایمان نه خلاص دکې ایمان نشته وګوره ما حواله ده د کتاب در زما وروڼو علماو ته سپک به نه ګور نو خدای پاک هغه حلوا هارون رشید امام ابو یوسف له ولېږله چې هغې وخوري دماغ به یې تکله شي دین خدمت به وکړي هغه حلوا چې هغه له راغلی اتفاقا مور سره ناسته وه چې ویې کتل مور یې واله خوره وی څه شی دی وی زما د استاد خبره دې یاده د ابو حنیفه هغه هنر خدای راکړی دی اوس خوره د پستې او چلغوزې او د بادامو حلواګان نو مور یې وجړل وی بچې ستا د استاد ابو حنیفه په قبر د الله انوار نازل داسې هنر یې درته وښو چې نن ستا د برکته زمونږ هم مزې دی او که ما والا هنر دې زده کړی وي نو اوس به یې لاس او خپې د رنګونو نه ډکې
علم کې د دنیا هم برکت دی، د قبر هم پکې برکت دی، د ځنکدن هم پکې خیر دی، او د قیامت د ورځې هم پکې خیر دی، د الله هم پکې رضا ده او د رسول هم پکې رضا ده. او عالم ته د اون د دریاب کبان او د سړو میږي دعاګانې کوي. دا د پیغمبر مبارک وینا هم دې خوشحاله